السلام علیکم ملګرو. دا زما شاته چې کوم هستي ولاړه ده دا غني استاد دی، دا د بړمې نه دا ملاکنډ ډویژن سره د تعلق دی. ډېر ښه انسان دی، څنګه چې دا ویښته سپین دي او دا سر سپین دی او ګیره سپینه ده دغه شان دی، د زړه سپین دی، ډېر جانانه انسان دی، ښه کافي عمر والی انسان دی، خو د وړو سره وړوکې ماشوم دی او د غټو سره غټ دی. مینواله بیت جان سلام علیکم وروره، څنګه ښه ټیک ټاک یې؟ اچانو کو आवाज راغی نو موږ وګوره خپل ټرانسمیشن بندو، ولې دلته زموږ لوډ سپیکر استعمال ډېر زیات دي او دا زموږ سره دغه شته کې دا زموږ سره محسن علي لکه ته پکې راغلی محسن څنګه ښه ټیک ټاک یې؟ اسماعیل جاني دام نه راغی دا دي دم پته نه لګېږي په کومه مدرسه کې داخله اخیستې ده، سپینو ټوپۍ نه ده په سر کړي اورې. او دا زموږ سره شاهد یوسفزی دی، شاهد یوسفزی صاحب څنګه ښه ټیک ټاک یې؟ او وروره دا زما په دې شارټ ټایم کې د راتللو غټ مقصد ده او ندیم ساغر صاحب څنګه ښه یو جهان مننه، مراد علي یوسف ورور سلامونه قبول کا. زما د لایو راتللو مطلب دا و چې نن په فیسبوک په پیج باندې ډېر کسان لګیا دي چې یار نن پی ټي آی والا ښکاري نه، نو زه دوی ته دا یوه خبره کوم چې کومې خبرې تاسو کوئ چې یار پی ټي آی والا نه ښکاري، پی ټي آی به هله نه ښکارېده کېده چې هغو په کې پي کې کې په دې لسو سیټونو کې هغو 7 سیټه نه وې ګټلې، نو دا خو هغوی 10 سیټونه خو پرېښي نه وو، خو په دې باندې یا په هغه وخت کې څه جګړې مګړې هر څه چې و د هغې د وجې دا ملتوي شوي وو او نن پې په هغې باندې انتخابات وشو پرونو، نو په دغې کې پي کې په دې 10 سیټونو کې 7 سیټونه وګټله. دا زموږ دپاره د احساس خبره ده، خو نن په مینګوره کې څوک واځوید کېږي او وایي چې یار عمران خان خلکو ریجکټ کړو، نو زه هغو خلکو ته دا وایم چې کو دا 10 سیټونه غونډ تاسو ګټلې وې نو بیا به بلار به کېدې که نه، نو ته چې دغلته په مینګوره کې ناست د اواز وي ته کېږي چې یاره ما دا چلو کوم هغه چلو کوم، دا دغه د سوونو څوکونو خو د امیر مقام د څېړه وه. نو زه تاسو دا یو خبره کوم تاسو چې دا خبرې کوئ که نه چې یاره مونږ دغه شو دوی ناکامه شو خلکو ریجکټ کړو، نو 7 سیټې خو له بیا هم ورکړو دغه خلکو دغه عوامو، نو تاسو ریجکټ شو که هغو ریجکټ شو. دغه ځای کې بعضې کسانو کم ځای کې چې دا بریاني هغه اثرات دی جو او بریاني والا کسانو دا ضروري خو نه ده چې یوازې په پنجاب کې بریاني پسې خلک مري، په پښتنو کې خلک بریاني پسې مري، مینګوره کې دا خلکو بریاني اکسپټ کو او خپل دغه ایمانونه په یو بریاني په بل خلک شو، نو بخښنه چې اصله ازار شوي هغو د ازار شي کوم بلې پارټۍ سره تعلق لري او که د پي ټي آی د چاړه خبر شوي نو بخښنه غواړم. السلام علیکم.